ولې د خپل ژوند څخه ستړي یو؟ اول ځکه چې په خپل ځان باور نه لرو. دوم ځکه چې د راتلونکي په اړه مو هیله نه لرو. دریم ځکه چې له ماتې او ناکامۍ څخه ویریږو. څلورم ځکه چې د ژوند په اړوند معلومات نه لرو. پنځم ځکه چې کورنۍ ستونزې لرو. شپږم ځکه چې ښې پرېکړې مو نه دي کړې. اووم ځکه چې له وګړو سره حسد او عناد کوو. اتم ځکه چې ښه او مثبت ملګري مو نه دي ټاکلي. نهم ځکه چې په چا پورې تړلي یو یا تل زړه نازړه یو. لسم ځکه چې له نورو وګړو سره غوره اړیکې نه لرو. یولسم ځکه چې د ځان غوښتنې حس راته پیدا شوی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری امان الله اجبرزی.